کابل کې ډېرې زیاتې جوړېږي او جوړې شوي دي او خصوصا دغه د راشد کرکټ اکاډمي چې نن افتتاح شوله که تاسو وګورئ دا ډېره مجهزه اکاډمي ده او ډېر په نړیوال معیار برابر سهولتونه دي پکې نو دا یو ډېر غټ خدمت ده د راشد لخوا نه ډېره مننه ترې کوم ځکه هغه د افغانستان لپاره په میدان کې هم ډېر خدمت کړی او نن یو اکاډمي د ځوان نسل لپاره د آینده لپاره هغسې یو قدم ډېر مننه ترې کوم ما سوال ندارم کس دیگه سوال داره همین کافی بود شما دارین سوال؟ شکر اوکی تاسو نه پلاو چې هغه څه دي چې په دراشدخان اکاډمي کې شته چې دا اکاډمي ځکه چې تاسو ډېرو اکاډمیو کې روزنه اخیستې ده او کړم ده ګډم کړی هغه څه دي چې په دې اکاډمي کې شته چې دا اکاډمي د معیارګر طرف ته ډېر هغه څه کمې دي چې دوی باید په دغه اکاډمي کې نور هم رامنځته کړي تر څو د افغانستان په سطح یو ښه اکاډمي بسم الله الرحمن الرحیم اول ځل تاسو ټول نه مننه چې راغلی زحمت مو باسه موږ ډېر پلانونه لرو البته د اکاډمي کې چې فعلال چې 80% کار تکمیل شوی ده چې پیچونه آماده دي جلونه آماده دي او خو کوچ په لټه کې او خو کوچ به ان شاء الله د لنډو ورځو کې خو کوچ به راشي لکه څنګه تاسو معلومه موږ ډېر اکاډمیانو کې تمرینات کړي هغوی دغه سپاره غسیمه نه لري د فیلډینګ لپاره فټنس لپاره چې هغه باندې موږ ډېر تمرکز ده مثلا موږ جیم لپاره هم ساحه برابر کړي سویمینګ پول لپاره موږ ساحه برابر کړي او سونا لپاره هم ساحه برابر کړي او هغه ترڅنګ موږ څنګه د اکاډمي شاته موږ یو ډېر غټ ځای لرو چې هغه کې صرف فیلډینګ او فټنس تر سره کیږي تقریبا سلور جری بازي موږ هغه لپاره مساعد کړي ځکه دا مشکلات موږ لیدل په د ورلد کپ کې موږ لیدل او په آینده کرکټ کې موږ خپل مشکلات ګورو چې هغه نور اکاډمي ما سه باید سہولیتونه باید برابر کړي او موږ په نظر کې لرو تر ټولو مهمه پاره او پلیئر باندې باید فټنس کار وشي او فیلډینګ کار وشي او هغه ترڅنګ موږ د بیټینګ کوچ او د فیلډینګ کوچ او د بیټینګ کوچ د درې وړ موږ علیحده راغوښتیم دي او رسیږي ان شاء الله نه تنها دلته موږ کوشش کوو په ننګرهار کې په خوست کې چیرته چې ډیر کرکټ موږ غواړو هغه ته هم خپل څنګه پرانیزو د اکاډمي ترڅو هر لوبغاړی ترڅو نشي کولای چې د کابل ته ځان ورسوي نور ولایتونه نو موږ خو هغوی دپاره مغلته زمینه مساعده کو دا اکاډمي خو د مخکې نه رغول شوې وه د دې اکاډمي په نوم اوس دراشدخان په نوم وویل شوی کولی شي د مصارفو په اړه لنډ وضاحت راکړئ چې نور په څومره مصارف وشي په دغه اکاډمي البته فعلال خو چې موږ تقریبا $80,000 موږ په مصرف کړي دي او هغه ترڅنګ چې سویمینګ پول او جیم چې کال په اخر کې ان شاء الله هم تکمیل شي تقریبا $1.5 لک شاوخوا موږ مصرف پې راځي نه د کرکټ د راتلونکي لپاره ګټوره ثابته شي او د دې څخه ښه اتلان ولري د افغانستان نړۍ کرکټ کې بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سره ټول محترم لیدونکو سلامونه احترامات بعد سلام علیکم څنګه د راشد ارمان د اکاډمي افتتاح دا رقم اکاډمي په افغانستان کې ډېر زیات ضروري ځکه دي چې کله موږ په وخت کې کرکټ کوته نه اکاډمي او نه میدانونه موږ ډېر زیات مشکلات هغه کم تخنیک به چې موږ ځکه هغه موږ کولونه بلګیدل نو که دا رقم اکاډمي نه دا رقم ملي لوبغاړي دا رقم اکاډمي ته راځي نو کم تخنیک یا کم ستونزې چې موږ جوړولې او سره عادت کېدی او سره موږ هغه مشکلات حل کېده نو کې به ډېر وخت لګیده نو ګمان کوم چې کم شی موږ په یو کال کې زده کوو نو په دا رقم اکاډمي کې په میاشت 2 میاشتې کې زده کېږي نو د افغانستان د آینده لپاره دا رقم اکاډمي ډېر زیات ضروري دي دا تنانه په کابل کې باید افغانستان په هر ولایت کې ځکه نن سبا د افغانستان کرکټ په نړۍ کې منل شوی کرکټ ده نو په دې وجه باندې دا اکاډمي ډېر مهم او ډېر ضروري دي تاسو داسې اکاډمي او شخصي اکاډمي د ملاتړ لپاره افغان کرکټ بورډ څه کول پکار دي باید څه شی وکړي دا خو اول خو ډېره بدبختي ده چې افغانستان کرکټ بورډ سره اکاډمي نه لري چې موږ پکې لوبه وکړو شخصي او څو اکاډمي دي زه د هغوی نه ډېر زیات مننه کوم باید افغانستان کرکټ بورډ دا رقم اکاډمي اول جوړه کړې وای چې هغه ملي ځوانان چې کوم د افغانستان انډر 19 جالب لوبډلې یا ملي ټیم لوبغاړي چې کله دلته لوبو کې خو بدبختانه هغه نشته نو بیا هم دا رقم لکه د راشد ارمان غوندې کې نور دا رقم خلک چې اکاډمي جوړ دي هغوی ډېر زیات مننه کوم د کرکټ بورډ لپاره ډېر زیات مهمه چې هغه اکاډمي جوړې کړي د دې څخه موخه څه ده او آیا دغه نړۍ به نورو ولایتونو ته هم جذبه کېږي که صرف په کابل کې بسم الله الرحمن الرحیم واقعا اکاډمي د ما دپاره په دې افغانستان کې ډېره ضروري وه چې یو دغسې اکاډمي جوړه کړم تر څو وکولی شو نوي ځوانان پیدا کړو موږ خو نړیوال کرکټ ولیدل باید موږ څومره تمرین وکړو څومره خپل ځان جوړ کړو نړیوال کرکټ دپاره نو انشاءالله هدف ما همدا چې په هر ولایت کې جوړه شي نه وایي یوازې په کابل کې ننګرهار کې خوست کې کندوز کې هر یو ځای کې انشاءالله کوشش وکړو چې په ټولو ولایتونو کې یو اکاډمي جوړه کړو پیغام دې څه دی خلک هیوادوالو ته پیغام څه دی
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه ځوانانو ته هغه فیسیلیټیز نشته کوم ته دوی اړتیا لري. ما کوشش هدف هم دی نه چې خپل ځان دپاره خپل جب دپاره دا اکیډمي جوړه کړم، نه ما هدف دا بیخي نه دی. ما هدف دوی ته هغه فیسیلیټي برابرول دي که سویمینګ جیم دی لکه دوی ضرورت دی. مخکې به یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راغی نو هغې وروسته به هغه ته معلومات وشو چې زه باید جیم ته لاړ شم، سویمینګ ته لاړ شم، خپل ځان ریکور کړم. نو انشاءالله د ما دغه کوشش دی چې په اکیډمي کې د ټول سهولت برابر کړم تر څو دوی په دغه ایج کې دوی سره بلد شي او بیا آینده کې دوی ته څه مشکل نه وي. خان که د دغې اکاډمي د سهولتونو او مساحاتو او څه به نورې پکې که د دې په اړه هم راته ووایاست. انشاءالله اوس خو صرف یوازې یو څو نټونه جوړ کړي دي کرکټ لوبغاړو دپاره چې دوی خپل تمرین ترسره کړي. هغې نه وروسته هم په شاته ځای کې سویمینګ پول پلان نیولی دی. سویمینګ پول سره سره جیم دی، جکوزي ده، سونا ده. باید موږ هر یو هغه شی چې لوبغاړي ته ضرورت لري هغه موږ تیار کړو. نو را روان وخت کې انشاءالله کار پې شروع کوو او کوشش هم همدا چې څومره نظر کولی شي دا شی سرته ورسوو. د کوچ په اړه باندې خلکو ته څومره چې دلته به څومره مسلکي کوچ وي تر څو پورې بیا هم ستاسو په شان باندې اتلان نړۍ ته وړاندې کړي. مهمه خبره همدا کوچز ده لوبغاړو دپاره چې دوی ته یو ښه روزونکي ورکړي. دوی ته هغه شی وښیي کوچز په نړیوال لوبو کې نړیوال میدانونو کې لیدلي. د ما هدف دی چې هند نه راولم کوچز، پاکستان نه راولم چې کوم ښه کوچز دي. مخکې نه خبرې هم ما شوي د کوچز سره. نو نږدې ورځو کې به کوچز هم راشي. مهمه برخه هم د کوچز ده چې کوچز ښه نه وي نو لوبغاړی ښه نشي جوړېدی. نو دې ته هم زیات توجه ده چې کوچز باید ښه کوچز راشي او انشاءالله په څو ورځو کې به هم تاسو